بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، د روژې مبارکه میاشته ده چې په روژه کې کم کارونه مستحب دي چې باید هغه موږ وکړو، نو دا په غور سره واوري او د کولو کوشش وکړي چې روژه می خوندوره سي. مستحبات د روژې چې څنګه المر پریواتي وخت داخله سو په روژه ماته کې تلوار کول، یعنی ژر روژه ماتول. او دویم مستحب د روژې په خورما سره د روژه ماتې کول، که خورما نه وي بیا دغه سبات کې په اوبو سره. دریم مستحب د روژې چې په کوم شي سره ته روژه ماتې هغه طاق عادت وي، مثلا 3 وي، 5 وي یا 7 وي. څلورم مستحب د روژې دا دی چې د روژه ماتې دعا ویل، اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت. پنځم مستحب چې په روژه کې پیشنمۍ باندې څه نه څه ضرور خوړل، یعنی پیشنمۍ کول. او شپږم مستحب په پیشنمۍ کې تاخیر راوستل، یعنی د شپې په آخر وخت کې پیشنمۍ کول. او مستحب ژبه د بدو خبرو ساتل او نور اعضاوې هم د بد کارونو څخه لرې ساتل. اتم مستحب د روژې د قریبانو، رشتہ دارانو، د محتاجو، د مسکینانو ته صدقه او خیرات ورکول. او د علم په حاصلېدو کې مشغوله کېدل، د قرآن شریف تلاوت کول، درود شریف ویل، استغفار ویل، ذکر اذکار کې مشغوله اوسېدل او اعتکاف کول. دا ټول مستحبات په دا کتابونو کې راغلي دي. فتاوی علمگیری جلد اول صفحه نمبر 200، مشکات شریف جلد اول صفحه نمبر 115، مرقات المفاتيح جلد نمبر 4 صفحه نمبر 250 او دا غرنګ علمگیری جلد اول صفحه نمبر 200. والسلام. ستاسو د دینی او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.